ستا پیدایښت په خپل ذات کې ستا د کامیابۍ لوی ثبوت دی. د څېړنو پر اساس ویلی شو چې ستا د مور او پلار د نزدېکیت په پایله کې 80,000 ماشومانو څخه د یوه د تخلیق امکان و. دغو ټولو دنیا ته راتلل غوښتل. د دې ټولو ترمنځ په شوې سیالۍ کې ته بریالی شوې، ځکه چې راتګ 80,000 ماشومانو غوښته او امکان د یو ماشوم و. نو ستا راتګ دې نړۍ ته ستا تر ټولو لومړنۍ بریا ده، ځکه چې ته د نورو په وړاندې باصلاحیته وې، ځواکمن وې او صحتمند وې. هسې خو نه 50,999 ماشومانو کوښښ کاوه، خو ته الله جل جلاله د دې لپاره د راتګ وړ وبللې. نو مه ناهیلی کېږه، مبارک شه. په دې نړۍ کې ستا لومړی ګام ستا په بریالیتوب ګواهي ورکوي. که تاسې د دې لایق نه وئ چې دنیا ته راشئ، نو اوس به نه 50,999 څخه کوم بل یو کس دا مطلب لوست: پرمختګ په کائناتو کې په فطري توګه شتون لري. د کائناتو په هر شي کې د ودې تومنه په فطري توګه موجوده ده. که موږ ګلان همدا ډول په ټوله کې ټول ژوندي موجودات وګورو، د ودې او پرمختګ اشتیا لري. د بیلګې په توګه ګلان او همداسې نور بوټي د اوبو او د هوا په مرسته غوړېږي. حتی تیږه که وګورو د هوا او د اوبو په مرسته غټېږي. یو بل مثال راوړو چې ښه جوته شي، هغه دا ده چې کله د انسان په ګرده کې کاڼی پیدا کیږي او په ګرده کې دننه هم د غټېدو په حال کې وي. انسان خو هر وخت د بدلون په لټه کې دی. بدلون د انسان په فطرت کې نغښتی دی، له دې انکار نشو کولی. خو پوښتنه دلته پیدا کیږي چې بیا ولې ځینې انسانان هیڅ پرمختګ نشي کولی؟ آیا فطرت زموږ د غوښتنو پر خلاف روان دی؟ ځواب دا دی چې بالکل نه. زموږ فطرت هم غواړي چې موږ پرمختګ وکړو، او موږ هم غواړو، یعنی تاسې هم غواړئ چې بریالي اوسئ، او دغه جذبه په تاسې کې شته. ځکه خو دا کرښې لولې. بس خبره هم دومره ده چې موږ ته د پرمختګ لارې چارې نه راځي. ځینې بریالي خلک ځکه بریالي وي چې هغوی ته د بریالیتوب لارې چارې معلومې وي، او هغه خلک چې ناکام وي هغوی ته د کامیابۍ لارې چارې نه دي ورمعلومې. د ټریننګ مرکزونو د مارکیټینګ په برخه کې او همدا ډول خپلو شاګردانو ته انګریزي ورزده کوئ، خو دا نه ورزده کوئ چې انسان څنګه پرمختګ کولی شي او د کامیابۍ اصول یې کوم دي. ځینې خلک توکل پر خدای کامیاب شي، خو ډیری د ژوند په مشکلاتو کې راګیر وي. هغه شان ژوند نشي جوړولی چې دوی غواړي. هغه خلک چې د خپل پرمختګ په اصولو پوهیږي، هغه ډیر ژر خپلو موخو ته رسیږي. خو د بریالیتوب رازونه او اصول له چا نه زده کړو؟ که موږ په رښتیا سره غواړو چې کامیاب خلک واوسو، نو اسانه خبره ده، همدا پوښتنه له خپل فطرت څخه کولی شئ. څه چې کرې هغه برې بې څومره ژوره او ښکلې خبره ده. موږ باید د کرنې په اصولو ځان پوه کړو. کرل او ریبل هم په خپل اصول لري. موږ خو یوازې تخم کرو، نور ورته ګورو چې ځمکه، اوبو، موسم، باران، لمر او فطرت ورسره څه کوي. د دې راز د پیژندنې لپاره فکر ته اړتیا نشته. فطرت د کائناتو لوی قوت دی چې تخم کاری او له څو ورځو نه وروسته خلو وازه کړي او بوټی ورنه سر بهر کړي. زموږ د ژوند پایلې، یعنی ته یې که منې او که یې نه منې، د دې تر شا له موږ نه پرته د هیچا لاس نه دی. دا زموږ ستاسې خپل عمل دی، او د عمل تر شا څه وي. د ارواپوهنې په شعبه کې یوه څېړنه شوې و، هغه وایي چې موږ په تصویرونو، شکلونو باندې فکر کوو. د هر سوچ یا فکر سره زموږ ذهن ته یو انځور راځي. د بیلګې په توګه زه وایم کور، نو ستاسو په ذهن کې یو کور انځور راځي. پر دې اساس موږ چې د څه په اړه فکر کوو، د همغه شي انځور زموږ په ذهن کې په سکرین باندې راځي. فکر د عمل لارښود دی. اوس چې موږ تخم کرول او هغې څخه چې کوم بوټی راشین کیږي، د هغه صحت تخم پورې اړه لري. دا نن چې ته هر څه یې خوښ یې که ناخوښه، او همدا ډول ستا پر وړاندې چې څومره چیلنجونه دي، د دې تر شا ستا پوره لاس دی، ځکه چې دا هر څه ستا د فکر زیږنده ده. همدا ډول چې په راتلونکي کې به ته څنګه وي، دې ټولو انحصار ستا په فکر پورې اړه لري.
نور په خپل ځان رحم وکړه. پښتانه متل کوي چې ماهی هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي. ته اوس هم پوره وخت لرې، خوښه دې نه ده چې باقي ژوند په خوښیو تیر کړې. نور مثبت فکر وکړه چې ژوند دې جوړ شي. د ځان دښمني د ځان تباهي ده. نور د خپل ذهن په سکرین باندې د خفګان ټکي، د ناهیلۍ ټکي، د بېوسۍ ټکي، د دربدرۍ ټکي او ناکامي ټکي مه پرېږدئ. مثبت فکر وکړئ، انشاءالله بریا ستا ده. درنو لیدونکو، د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسې په ژوند کې مثبت بدلون راولي.